پرون مو د حج 3 اقسام ذکر کړي وو. اجماع په دې ده چې 3 سره قسم حجونه جائز دي: افراد، قران، تمتع. خو اختلاف صرف په افضلیت کې وو. هر مذهب والا خپل ځان لپاره دلایل ویلي چې کوم یو بهتر ده. نن د حج تمتع بیان کیږي. تمتع په لغت کې فائدہ اخستل په افعال د عمره واصلا الى الحج. عام تر دینه په 2 احرام وي که په 1 احرامي، نو لہذا حج قران تم تمتع په لغوي معنی ویل کیږي. خو په عرف کې هغه د چې په 2 احرام وي څه معنا د میقات ته روانيږي په اشهر د حج کې الته نیت صرف د عمره وکي، بیا عمره ادا کړه، د عمره د ادایګي نه بعد بیرته ځان حلال کو، بیا الته اوسیږي تر هغه وخت پورې چې د حج موقع راغله. مابین کې بیرته کور ته رانغه المام صحیحه ونه کو چې بیرته کور ته را ورسېدو د خپل اهل سره جماع او نزدېکت وکړو، بیا تمتع ختمیږي. نه الته ځان حلال کړی اوسیږي تر دې پورې چې بیا د حج موقع راغله. ګورې د موږ تاسو حجان د دلر ځایو اول حجان لاړ شي تر اختره پورې تقریبا نږدې میاشت پاتې وي، عمره ادا کی، ځان حلال کی، بیا خو بیرته په مابین کې نه راځي. الته د حج د پاره چې احرام تړي اخو اتم په ورځ باندې چې کله د مینا په طرف باندې روانيږي بیا احرام تړي، په دغه مابین کې حلال ګرځي. ټول منافع ورته اخیستل روا دي: ویښتان پرې کول، نوکان پرې کول او خوشبويي استعمالول او مخې د جامع. یو طواف ته یو عمره ده. عمره د پاره احرام شرط دی، طواف د پاره نه ده شرط. اول عمره وکړه، عمره نه بعد چې ځان حلال کو بیا طوافونه کوه. په ورځ کې 10 کې 20 کې چې څو د کړای شوي په ګندلو جامو کې کوه. هغه بیا نه صاحب صفا او مروه کې نه غواړي، هغه پهلوان توري چې منډه 3 واره وې تیز هغه نه غواړي. عام عادي شکل کې طوافونه و شوته وکړه، طواف را شو 2 رکعات وکړه، بیا و شوته وکړه 2 رکعات را پلوکه. دغه تمتع چې په اشهر د حج کې په عمره باندې تللې عمره دی وکړه، بیا الته یې ترڅو چې حجم سي وکړه. د دې په باب کې لږ اختلاف شته چې حج تمتع څرنګه ده. حج تمتع نو ځکه 2 نفره ناشتي په دغه 2 کې دا یو د تمتع خبره چې راغله زحاک ویلې دا چې جاهل وي په دین د خدای په حکم نه خبر، هغه خلک به تمتع کوي. حضرت سعد چې مشهور صحابي ده هغه ورته ډېر بیکاره خبر دی وکړی وراره دا ته څه ویلې چې حج تمتع به هغه څوک چې د خدای په امر جاهل وي نه خبر. دا بل تابعی د کشر د یغوت ویل خو حضرت عمر سے منع تر کړي، ما خو دغه علم د حضرت عمر سے منع تر کړي. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ته چې دغه حج تمتع نبی علیہ السلام کړی موږ کړی. حضرت عبد الله ابن عمر سره بیا څوک ناسته څوک ویتنه تر کې د حج تمتع نه چې دا روا ده چې عمره تلاړ شي بیا پیغه باندې ورسته حج پسې وکي. هغه ورته او وای د تا پلار حضرت عمر خو منع کړی دی دغه. حضرت ابن عمر ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه موږ کړه، اما د پلار تعامل وکړي کده نبی رسول الله د امر به تعامل کوي، د کوم چې اتباع وش خیر ده. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حج تمتع د حضرت عمر صاحب تر وخت پورې وو. حضرت عمر صاحب منع وکړه. ولې منع وکړه؟ منع په دې حیثیت ونه کړ چې تمتع ناجایز ده. د خلکو کمزوري راغله مدینه منورې نه ځه حج ته عمره ورسره په دا ټول کال کې بیا مازه. نو دوی ویل چې دا خو د مکې معظمه هغه حرمت د طواف بیت الله مشاعر عظمت دا خو بیا پاتې کېږي، خلک سستیا کوي. نو په اشهر الحج کې به صرف حج کوي، عمره ولې په نور کال کې نه کوي. نو ټول کال به د حرم شریف سره تعلق باقی وي. دغه مصلحت په بنیاد باندې د سنه چې دا ناجایز د خو خپل حضرت عمر صاحب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې موجود وکنه موجود چې ورسته به ذکر کیږي. الته نبی علیه السلام حج عمره احرامونه تړل شوي خو بدل کو په عمره
چا حج و یو خو پاتې شو انوره ورته ویل کنه چې عمره کوي چې عمره کړه خو عمره وکړه بیا چې حج موسم راغی حج لپاره احرام وتړو ټولو اکثرو مرګري حج چی شو حج تمتع شو په امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خو جائز ده دم کړی ده لیکن د دغه مصلحت په بنیاد باندې چې خلک بیا تعلق دی بیت الله پرېږدي سستیا کوي بس خاصم حج خارجي ای حج په وخت کې به عمره مو کې دلته دغه ځای کې یو راوي خطا شوی چې نسبت یې منع حضرت معاویه صاحب ته کړی نه دا حضرت عمر صاحب اول منع کړی ده ظاهر خو داسې ده چې نبی علیه السلام صدیق اکبر حضرت عمر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم د دغه په وختو کې وو حضرت معاویه صاحب منع وکړه نه دی وی چې منع اول حضرت عمر صاحب کړی خو هغه په هغه مصلحت باندې کړی ده نور حج تمتع چې دا جایز ده اوس دغه حج تمتع چې څوک وکړي ګټه یې واخیسته په یوه سفر دوه عبادت ادا کړه نو په دغه باندې ما تیسر من الهدیه ما تیسر من الهدیه ادنا مقام هغه پسه ده پورته غویای اوښ چې په وس باندې پراو هغه بکي ادنا دا ده چې یو پسه به حلالوي نور غویای حلالوی شوی اوښ یې حلالوی شوی هغه حلالوی شي خو دغه پسه حلالول د جنایت په لحاظ نه ده په چا چې جنایت واوړي دم د جنایت هغه خپله خوراک نشي تر کړی هغه به مسکینانو ته ورکوي او حضرت نبی علیه السلام د دغه حلالولو شي غوښه په خپله وخوړه که یې نه وخوړه چا د هر یوه اوښ نه یې څه غوښه پرې کړه او په یوه کټو کې باندې کړه شروع یې خپله تر وچکله دغه ته دم د شکرانې ویایي دا قرباني م نه ده د موږ خلک په دغه م نه پیږي یو قرباني وي اضحیه حاجي باندې اضحیه نشته خو مسافر ده په مسافر خو نشته دم د شکرانې دغه دم د شکرانې په حاجي مقارن او حاجي متمتع باندې واجب ده حاجي مفرد او عمره کوونکي دپاره مستحب ده عمره کوونکی هم پسه حلالوی شي حاجي مفرد هم حلالوی شي خو په واجب نه ده مستحب ده د هغو دپاره او حج قران چې چا وکړو یا حج تمتع وکړو په هغه باندې یو پسه واجب ده که چا د پسه وس نه و نه یې کو پیدا بیا به د پسه په عوض کې 10 روژې نیسي خو دا 10 روژو کې به 3 روژې په حج کې وي و چې د حج نه فارغ شي دا 3 روژې په حج کې څه معنی چې مراسم د حج لا شروع وي نو بهتره دا ده چې اخرنۍ ورځ د عرفات ورځ شي وم اتم نم د اختر د ورځې نه مخکې به دا 3 روژې نیسي و روژې چې بیا کله د حج نه فارغ شو بیا که هلته اوسېدو هلته دې ونیسي که دلته راغی دلته دې ونیسي دا نور ائمه مبارکین وایي که دغه 3 روژې چا مخکې ونه نیوي تر اختر نه پرون اول ورځ سبق کې د ایام تشریق په باغ کې تیر و دوی وی په ایام تشریق کې د پسې ونیسي خو دا هم په الحج دی موږ د امام صاحب په مسلک چې هغه 3 روژې ونه نیوي بیرته حکم د پسه ته لاړ هغه واجب د ذاتي کومه خوانه پیدا کوي پسه به حلالوي په دغه نیت باندې بیا روژې دغه په ځای باندې نه درېږي